د اشرف غني په دریځ د ګلبدین اقرار وایي د دوحې هوکړه ناکامه وه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوحې مذاکرات او تړون ناکام ګڼي. حکمتیار ویلي د دوحې مذاکرات او هغه تړون چې په پایله کې رامنځته شو په بشپړ ډول ناکام، غیر علمي، د واقعیتونو خلاف او ناسم و. حکمتیار ویلي د افغانستان اوسنی بد وضعیت هم د همغه تړون له امله ده. د هغه په وینا اوسنی بد وضعیت چې افغانان ورسره مخ دي د دوحې د تړون پایله ده. یاده دې وي کله چې اشرف غني د دوحې د معاملې مخالفت کاوه نو د ګلبدین په ګډون ډیرو سیاسونو به پر هغې د سولې ضد ټاپه وهله. بلخوا امریکا هم منلې ده چې د دوحې هوکړې جمهوریت کمزوری کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس تېره ورځ ناوخته د دوحې هوکړې د درېیمې کلیزې پر مهال په یو خبري کنفرانس کې وویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمن الظواهري ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي. خو نوموړي د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل وباله. ښاغلي پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې همدا ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي. نوموړي ویلي طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړې وې نه دي عملي کړي. دوی په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه نامطلوب ګامونه اخیستي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.